علیکم، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ زده کړه یاست؟ په خیر یاست؟ خدای جوړ یاست؟ نو زه احمد خبرې کوم د بایومیکس چینل څخه. وخت مو نه درځي کو درځي چې ډایرکټ پر سبجیکټ خبرې وکړو. سبجیکټ د چی سره تعلق لري؟ تعلق چې دی هغه د بایو کیمستري سره دی. بایو چې د ژوندي ژوند ته وایي، کیمستري چې د کیمیاوي مواد ته وایي. راځي چې ځو د چا برانچ مراخص یا د چا ټایپ مراخص دی یا د چا برخه مراخص ده. هغه لیپید پروفایل یا د غوړو مالیکولونو برخه مراخص ده. کومه برخه ده؟ VLDL ده، یعنی very low density lipoproteins. راځي ګورو چې VLDL څه شی دی او په دې ته په څو نومانو باندې ویل کېږي. دې ته په اول نامه ویل کېږي یعنی very low density lipoprotein. صحیح ده. په بل نامه هم دې ته ویل کېږي، هغه ته یعنی VLDLC. نو VLDLC چې ورسره سو یعنی very low density lipoprotein cholesterol. صحیح ده. نو دی چې دی مینلی یعنی VLDL چې دی هغه مینلی، زه به د انګلیش درته وایم، VLDL is a mainly composite of triglyceride. یعنی دی وایي چې دا VLDL چې دی هغه کمپوزیټ جوړ دی یعنی د triglycerides. صحیح ده. یعنی مینلی چې کوم د مین پارټس دی یعنی مین دغه چې دی جوړ دی triglycerides. نو راځو بل چې یعنی 80% triglyceride باندې ویډیو راغلی ده، چربي کوم ټایپ چې دی هغه په VLDL کې دی. یعنی 80% چې دی triglyceride په VLDL کې دی. او بل دا دی چې VLDL چې دی هغه مینلی کیریز triglyceride. یعنی دی څه وایي چې یار VLDL چې داسې اوس داسې وبل دا یو خانۍ، نو په دې مابینځ کې triglyceride دی. نو دی دا کیریکي وړي در اوضاعو پر هر ځای چې د ضرورت و هغه ځای پرې وړي ټرانسپورټ کار دی کوي. د دې فارمیشن چې کېږي یعنی څوک جوړي VLDL چې دی هغه په اینه کې جوړیږي. اینه بیا راستي و وینې ته بیا ځي triglyceride یې وړي د ټیشو پر رسیږي. صحیح. دا یو قسم یو ټایپ د غوړو ټایپ دی. صحیح. په دې به ډېر طبیعت نه خرابوي چې یار دا دی څه وایي. صحیح. غوړو کوم چې غوړو مالیکولو باندې چې سبجیکټ روان دي د هغو یو ټایپ دی، د هغو یو برخه ده. خلاص دا مې تعریف دی ته په یاد ساته. صحیح ده. د دې فنکشن چې دی فنکشن خاص فنکشن خدا لري، خو ډېر خودونه خاص هم نه لري. هاي نو دا چې د کدا پورته سي نو په دې د دې فنکشن خو ته مې لوړ درته لیکلی دی. او اوس په ډیزیز دروشم چې ریسک په چی شي راځي. کارډیو واسکولر ډیزیز راتلای شي او ډیس اوردر یعنی اترو سکلروسیس کېدای شي، سټاک کېدای شي. نو دا اوس ګور دا د دلته سټوریج بیډ کولیسټرول. نو دا دغه ځایو چربي یعنی غوړو ځایو ته یعنی د VLDL هم ویل کېږي. VLDL د دې یو فارم دی. صحیح ده. د غوړو مالیکولونو یو فارم دی. چې ته لیپید وګورې په دا ویډیو کې، لیپید وګورې، HDL وګورې، LDL وګورې، پر دې ګردو باندې ما ویډیو جوړ کړی دی په دغه فیلډ باندې. دا د دې ټایپ کولیسټرول ټایپ چې دی په دغه باندې چې ګردو وګورې بیا دې سره سم سره خلاصېږي. دا خو دې سره خلاص شو. مطلب د دې فنکشن دا دی چې دا یو د زړه ناجوړي در معلومي او فشار در معلومي او VLDL در معلومي، triglyceride در معلومي، چربي در معلومي. صحیح ده. د دې نارمل رینج چې دی د 10 پورې دی 10 ملي ګرام پر ډے. دا چې څونه کم یا غونه فایدهمن یا د زړه عمله یا د بل شي چانسز نه ورسره. اځو د دې کلیکشن چې شکو جل ټیوب، پلین ټیوب، هایپرین ټیوب او پلین ټیوب، جړ ټیوب، زرغون ټیوب او سور ټیوب کې راخصای شو. د دې دا کم کنډیشن کې پورته کېږي، په کم کنډیشن کې ښکته کېږي. یعنی ایټینګ فوډ ریچ ان کاربوهایډریټ، په کم وخت چې ته ډېر خوراک کوې چې پکې کاربوهایډریټ دا پورته کېږي. اور فیمیلل هایپر کولېسټرولېمیا په نامه باندې یعنی چې کوم خانداني څوک کولېسټرول لري پورته کېږي هغه د وجه کېږي. هایپر تایرویډیزم کېږي، الکوهولیزم کېږي، اوبیسټي یعنی کډني ډیزیز، سموکینګ اور ایتروس کلوروسیس کېږي او کرونري ارټري ډیزیز کې پورته کېدای شي. په دې ډیزیز باندې بیا ویډیو راځي. مطلب یا دی وایي په دغه ناجوړیانو کې دی پورته کېږي یعنی په دغه طریقو باندې ته پورته کېږي. په ډېر چې سي هغه د وجه هم کېږي.
د ټیسټ پروسیجر اوس نیم ماشینان راغلي په هغو کې کېږي او په د نورو ماشینانو کې به د دې څه فارمولا کېدل لکه سلکټرا چې ده په دې کېږي. اوس چې دی دا به تقریبا اکثر وخت په فارمولا باندې کېږي. د دې داسې خاص ریکوایرمنټ اوس راغلی دی خو وختي نه وه. نو داسې چې هم کوو ټرایګلیسراید راخلو چې کوم ټیسټ مو چې ټرایګلیسراید ورکوي نو هغه راخلو د هغه ریزلټ راخلو په 15 تقسیموو چې کوم ریزلټ راځي هغه ستا وي ایل ډي ایل دی. لکه دا اوس ګوره ټرایګلیسراید د دې دی ټي جي یعنې 142 پر 15 مو تقسیم کړی دی 28.15 د ده ریزلټ شو. دا بس خلاص د ده پروسیجر دی دا ختم. که ویډیو خوښ شوي نور سره هم شیر کړئ. دونه خاص کنفیوژن نه دی دا خالي ټایپ دی د هغو ده.